نن مونږ د مسلمانان داسې ګرځېدلي یو، داسې فکر کوو چې مجاهد سره کینو او وایو یاره ملایان چې دي دا درسونه چې کوي دا بیخي د سړي زمن نه دي، بیخي جهادونه که دی کوي چې دا ټول کفر ما مات که. تا سره چې مولا نه وی مجاهده قسم په الله کې یو به ته وي یو به د لالی و هغه به هم دواړه شهیدان سوي ول. دا شاته خلک چا در تیارول؟ دا د جهاد صفونه چې غټول دا چا کول؟ که نه تنه خو د جهاد نه ده کړی، دا هم جهادو، دا هم جهادو. چا دعوت کو، چا جهاد کو، چا درس کو، د الله دین ته خلک ور تیارول. نو باید موږ ټولو ته احترام ولرو. دا کتاب چې زه تاسو ته پې خبرې کوم محمد یوسف کاندهلوي یو د موږ د هند د لوی علماو نه ده. د هغه څوک ده چې یو له مؤسسین د جماعت دعوه و تبلیغ چې اوس ورته تبلیغیان وایي دا هغه سړی ده. یو له هغه لویو مؤسسینو د جماعت دعوه و تبلیغ چې په هند کې دعوت ورته سوی ده د هغوی خلکو نه ده. نن موږ وایي تبلیغیان نعوذ بالله داسې دي، خو تبلیغیان هم د موږ د مولایانو له لاسه داسې حالت ته ورسېدل. اوس خوین نرخزیانو ته پاتې سو او موږ علما دعوت نه کوو، خو د دوی کوي دعوت. خو د ما عالم کارو موږ یې نه کوو. هغه کار چې دعوت اول چې دا جماعه زه چې کله هند ته لاړم دیلي کې نو نظام الدین اولیا ته مې د ابوالحسن علي الندوي کتاب پیدا که، بیا به مې هلته کته، زه هلته پوه سوم چې د تبلیغیانو د بنیاد څومره لوی علماو کېښودلی او څومره په لویو ارمانونو. خو دا د موږ علماو کش کې دغه دعوت و تبلیغ لړۍ همداسې تسلسل ورکړې وله. موږ نه غواړو، دین د اسلام نه غواړي چې تاسې مدرسې ته راسئ. هېڅکله دین د اسلام نه وایي چې تاسې محصلین مدرسې ته راسئ او هلته قاضي و حمدالله او صدراو وایي. خدای دې بیخي در باندې وایي نه. اسلام دغه غوښتنه کوي چې تاسې نن په کومو علومو کې دا ووایه. موږ مدرسو کې چې لرو هماغه بس دي، تاسې دا ووایه. صرف یوه غوښتنه مو ده چې په چا کې سره شریک سو؟ په دعوت الله کې شریک یو، د الله دین ته خدمت وکړو، د الله دین مخ ته بوزو. د سیکولریزم د کفر نه موږ د اسلام د دین دفاع په شریک وکړو. مولا و انجینر و مهندس و هغه او دغه چې یو ځای سو دین ته قوت ورکړو، دا مو غوښتنه ده. فکر مو جوړ. نو فکر څه وخت ورځي چې مولا د دین باندې پوی هغه کله دغه مجلس ته راسي، پوهنتون ته راسي، لوی مجموعو ته راسي چې هلته عامو خلکو ته دعوت و تبلیغ نه ده سوی. کله مو کړی موږ؟ کله مو زمینې مساعدې کړې؟ ولې؟ ځکه نن دا ډېره عجیبه ده. امریکایان د لسګونو زره کیلومتره نه، د 12 زره کیلومتره نه لرې امریکایان دلته راغلل. دلته یې داسې خلک تربیت کړل، د موږ افغانان چې د موږ په ضد موږ سره وجنګول. موږ سره چا جنګ کاوه؟ افغانانو. ولې هغوی تربیت کړل؟ ولې موږ څه بلا وهلي یو چې دغه افغانان موږ تربیت کړي وای، دوی نوی استخدام کړي چې د موږ په ضد باندې استعمال کړي. خدا خو د موږ د عدم دعوت الی الله. اوس چې تاسې یی د یوه میاشت مو دلته وخت تېر کړو، اوس به کفر تاسې خپل کفر راجیک سي بله ورځ ته به د ما سره وجنګوي؟ هېڅکله نه. خو موږ دعوت نه و کړی. هغه خلک چې موږ سره جنګېدل که هغوی ته مو دعوت کړی وای نو د هغوی ذهنونه مو ډک کړي وای، خالی ذهنه به نه ول. هغوی به هغه به هم د موږ سره د دې لوی کاروان ملګري سوي ول. امریکایانو به 20 کاله نه دلته به یې 2 میاشتې تېرې کړې و، بېرته به تللي ول. امریکایانو کامیابي خو په دې کې نه وله، په دې کې کامیابي وه چې خپل ځان ته په موږ کې خلک تیار کړي ول. دا د عدم دعوت علت ده چې دعوت الی الله نه موجود.